لوی اختر دی او خلکو به قربانیانې کلي. د ټولو خلکو که به فریزرې او فریجونه د غوښې ډک پراته وي. دا ستاسو سره یو چانس دی. د چا په وجود کې چې کمی وي نو هغه په دې ورځو کې د خپل کمی پوره کولی شي. خبره په دې باندې کوو چې د وزیا دا کومه غوښه چې ده که نه دې کې کوم هغه څیزونه موجود دي چې هغه زموږ صحت ته فایده ورکوي. د دې قربانۍ د دې غوښې فایده څومره ده او نقصان یې څومره دی. د غټې غوښې فایده هم شته او نقصان یې هم شته دی. که په مناسب مقدار کې ته خورې نو د دې فایده د صحت ته فایده ورکوي، او که د حد نه سوا کېده نو دا به تا ته نقصان درکوي. ځکه چې پښتانه وایي که چاړه د سرو زرو دم په خېټه د منډلو نه ده. که غوښه هر څومره فایدهمنده ده خو دا به دومره ته نه خورې چې ته پرې ځان ته نقصان ورکړي. نو د دې فایده هم شته او نقصان یې هم شته. دا به موږ په مناسب مقدار کې استعمالوو، په مناسب مقدار کې به دا موږ خورو. راځو دې باندې خبره کوو چې د دې غټې غوښې فایده څومره ده او نقصان یې څومره دی. د ټولو نه اول موږ خبره کوو د دې په فایدو باندې. ریډ میټ غټې غوښې ته ویلی کېږي غوا ده، میخه ده یا غویي دی. د دې غوښې ته غټه غوښه ویلی کېږي، ریډ میټ. د دې په فایدو باندې خبره کوو. یو خو پکې پروټین موجود، های کوالټي پروټین، بهترین کوالټي والا پروټین په دې کې موجود دی. نو په دې خبره کوو چې دا پروټین زموږ د صحت لپاره څومره ضروري دی، د دې زموږ په دې وجود کې څه کار دی. نو په پروټینو به هم خبره کوو. په دې غوښه کې آیرن موجود دی. د آیرن یو بهترین سورس دی. اوس دغه آیرن د دې څه کار دی، دا څومره فایده ورکوي. د دې نه علاوه په دې غټه غوښه کې ویټامین B12 موجود دی. دا ویټامین B12 زموږ په وجود کې څه کار کوي، په دې باندې به خبره کوو. او د دې سره سره په غټه غوښه کې زنک موجود دی. د دې زنک زموږ په باډۍ کې څه کار دی، د دې په صحت باندې څنګه اثر دی. نو په دې باندې خبرې کوو. راځو د ټولو نه اول په پروټینو باندې خبره کوو. تاسو ته ما خبره وکړه چې په دې غټه غوښه کې های کوالټي پروټین موجود، بهترین کوالټي والا پروټین موجود دی. او دا پروټین زموږ د صحت لپاره څومره ضروري دی. دا پروټین چې دی د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې دا د مسل ګروت لپاره لازمي دی. زموږ مسلز چې غټېږي، د سټرانګ مسلز دپاره، د مسل د جوړېدلو دپاره، د پټو د مضبوطیا دپاره پروټین ډېر زیات لازمي دی. نو دا غټه غوښه چې موږ خورو د دې سره زموږ پټې مضبوطېږي، د دې سره زموږ مسلز جوړېږي. اولنۍ فایده د پروټینو دا شوه. دویم باډي ګروت. زموږ وجود، زموږ باډي دا د مسل نه جوړه ده. نو که غواړي یو انسان چې زه مسل جوړ کړم، زما باډي ښه شي، مسلز مې ګروت وکړي، مسل غټ شي، نو پکار دا ده چې دی دا غټه غوښه وخوري. ځکه چې په دې کې د های کوالټي پروټین موجود دی او دا پروټین زموږ مسل جوړوي. د مسل ګروت دپاره دا ډېر زیات لازمي دي. نو پکار دا ده چې انسان دا غټه غوښه وخوري، د ده به مضبوط مسل جوړ شي، د ده به باډي ګروت وکړي، باډي به یې غټه شي. نو د صحتمند مسلز دپاره، د باډي ګروت دپاره، د مسل ګروت دپاره، د سټرانګ مسلز دپاره های کوالټي پروټین په دې غټه غوښه کې موجود دی چې دا زموږ د مسل دپاره ډېر زیات لازمي دي. د دې نه علاوه په دې کې آیرن موجود دی. آیرن ریچ سورس دی. تاسو ته ما ویل په غټه غوښه کې آیرن موجود دی. اوس دا آیرن څه شی دی او د دې فایده څه ده؟ د آیرن مینرلز دي زموږ په دې وجود کې دننه. په دې غټه غوښه کې هغه آیرن موجود دی چې دا انتهایی په اسانۍ سره زموږ په وجود کې ابزرو کېږي، انتهایی په اسانۍ سره دا جذب کېږي زموږ په وجود کې. د دې نه علاوه چې د بوټو وغیره نه کله موږ آیرن اخلو نو هغه په وجود کې په اسانه سره نه جذب کېږي. په دې غټه غوښه کې چې کوم آیرن موجود دی که نه، نو دا ایزیلی ابزربیبل آیرن دی. دا زموږ وجود ډېر په اسانۍ سره جذب کوي. دا موږ ته فایده ډېره زر ډېره په اسانه سره راکوي. نو دې کې دغه آیرن موجود دی. د دې سره پریوینټ آیرن ډیفیشنسي. کوم انسان کې چې آیرن کمی دی، د وینې کمی دی، نو د هغه انسان دپاره دا غټه غوښه ډېره زیاته لازمي. قربانۍ کې دا غټه غوښه نه ده، د غوا غوښه شوه، د میخې غوښه شوله، د غویي غوښه شوله، د غټ څاروي غوښه چې ده ریډ میټ غټه غوښه. دا د وینې کمی چې د کوم انسان وي د هغه دپاره بهترینه ده. کوم انسان کې چې وینه کمی، د چا وینه چې کمی که نه، هغه دې دا غټه غوښه خوري. ځکه چې په دې غټه غوښه کې آیرن موجود دی او دا آیرن زموږ وینه جوړوي. نو کوم انسان کې چې د وینې کمی دی هغه دې دا غټه غوښه خوري. دا زموږ وینه چې ده دا د آیرن نه جوړه ده. نو کوم انسان کې چې د وینې کمی دی هغه دې دا غټه غوښه وخوري. په دې غټه غوښه کې آیرن موجود دی. د دې انسان د وینې کمی به د دې سره ختمېږي. ځکه چې زموږ وینه د آیرن نه جوړه ده. نو د آیرن کمی به زموږ وجود ته پوره شي. چې د آیرن کمی پوره شي، زموږ د وینې مقدار، زموږ د وینې لیول به برابر شي. دویم چیز په دې کې آیرن دی. د آیرن دغه پیدا ده چې د چا انسان، کوم انسان وینه کمی، د هغه وینه پوره کېږي. د دې سره امپروو انرژي لیول، انرژي لیول انکریز کوي. نو دا دوه شیزونه شو چې یو پکې پروټین موجود دی، یو پکې آیرن موجود دی. په دریم نمبر په دې غټه غوښه کې ویټامین B12 موجود دی. اوس دا ویټامین B12 زموږ په دې وجود کې څه کار کوي، په دې باندې خبره کوو. ویټامین B12 چې دی که نه، دا د نرو هیلث دپاره لازمي شی دی.
زمونږ نروس چې دي که نه، تاسو به خلکو اورېدلي لکه نرو ویکنس دی، نرو ویکنس دی، یاره لاس مې اوده کېږي، یاره خپه مې اوده کېږي، د پټې مې کمزوري دي، دا نروز مې کمزوري دي. د کوم انسان چې نرو کمزوري که نه، هغه له پکار دا دي چې دا غټه غوښه وخوري، ځکه چې په دې غټه غوښه کې ویټامین B12 موجود دی، او ویټامین B12 د نرو د مضبوطیا لپاره لازمي شی دی، ځکه چې که ستا وجود کې ویټامین B12 کمی راځي نو ستا به نروز کمزوري کېږي. که ته د خپل وجود د نروز مضبوط غواړې، سټرانګ غواړې، نو پکار دا ده چې ته غټه غوښه وخورې، ځکه چې په دې غټه غوښه کې ویټامین B12 موجود دی، او ویټامین B12 زموږ نرو مضبوطوي. نو دا یو خبره شوه. بل دا ویټامین B12 چې دی که نه، دا د برین فنکشن لپاره لازمي دی، زموږ د یاداشت لپاره، زموږ د حافظې لپاره. د برین فنکشن مطلب دا دی، دا ویټامین B12 زموږ د یاداشت ښه کولو لپاره هم لازمي دی. دا د دماغو کار تیزوي. اوس د دماغو کار دا دی چې ستا یاداشت ښیي، ستا حافظه ښیي، ستا د لرنینګ کوالټي ښیي چې ته زده کړه ښه شې کولی. نو د بهترین یاداشتو لپاره، د بهترین او د تیز قوي یاداشتو حافظې لپاره غټه غوښه ډېره ښه ده، ځکه چې د غټه غوښه کې ویټامین B12 دی، او دا ویټامین B12 زموږ د دماغو طاقت سیوا کوي، زموږ یاداشت ښه کوي، زموږ حافظه ښه کوي. نو دا د دې بله فایده شوه. دریم د دې سره RBCs پروډکشن، زموږ په وجود کې، زموږ په بلډ کې چې کوم ریډ بلډ سیل، دا سره وینه، ریډ بلډ سیلز د دې پروډکشن سیوا کوي. موږ ته به د ریډ بلډ سیل کمی نه راځي. نو دا د دې بله فایده شوله. موږ خبره په پروټین هم وکړه، په آیرن باندې هم موږ خبره وکړه، او په ویټامین B12 باندې هم خبره وکړه. موږ د دې نه علاوه په دې ریډ میټ، په دې غټه غوښه کې زنک هم موجود دي. اوس د دې زنک زموږ په وجود کې دننه څه کار دی؟ د دې زنک څه فایدې دي؟ نو ګوره، د زنک په فایدو چې موږ خبره کوو، د ټولو اولنۍ خبره خو دا ده چې امیون سیستم لپاره دا ډېر زیات لازمي. که زموږ په وجود کې د زنک مقدار برابر وي، زموږ امیونټي به سټرانګ وي. او امیونټي به تاسو پیژندلي، امیونټي زموږ په دې وجود کې الله تعالی داسې یو نظام جوړ کړی دی چې کله د بهر نه بیماري په موږ باندې اټیک کوي، څه وایرس، څه بکټیریا، څه پیتوجن، څه فارن باډي زموږ وجود ته دننه داخلېږي که نه، نو په دغه وخت کې دننه یو نظام الله جوړ کړی، هغه د دې بکټیریا، د دې جراثیمو خلاف جنګېږي. نو هغه بکټیریا، هغه جراثیم وژني، نو موږ ته بیماري نه کېږي. دغه نظام ته ویلی کېږي امیون سیستم. نو چې کله زموږ په وجود کې د زنک مقدار برابر و، نو زموږ د امیون سیستم، د حفاظتي نظام، د دفاعي نظام به مضبوطي. او دغه څوک مضبوطوي؟ د دې لپاره زنک لازمي دی، او دا زنک په دې غټه غوښه کې موجود دی. که غواړئ چې موږ د بیماریانو نه بچ شو، زموږ امیون سیستم مضبوط شي، زموږ دفاعي نظام مضبوط شي، زموږ حفاظتي نظام مضبوط شي، نو پکار دا چې تاسو غټه غوښه وخورئ، ځکه چې په دې کې زنک موجود دی، او دغه زنک به ستاسو د دفاعي نظام مضبوطوي. بل د دې زنک څه کار دی؟ د دې زنک کار وون هیلینګ کې دا کار کوي. د انسان کله زخمي شي، زخم ورته وشي، دا زخم واپس روغېدل چې دي که نه، دا زر زر ډکېدل او دا زخم جوړېدل، دا په دې کې دا زنک ډېر غټ کردار ادا کوي. نو که زموږ په وجود کې د زنک مقدار برابر و، زموږ زخم به زر زر روغېږي، موږ ته به بیماري هم په اسانه سره نه کېږي، امیونټي به هم سټرانګ وي، او که زخم موږ ته کېدو نو ډېر زر به روغېږي. دا د دې دویم کار شو. دریم د دې زنک څه کار دی؟ مینز پاور، مردانه طاقت. که غواړئ تاسو چې ستاسو دا طاقت سیوایي، نو تاسو داسې وکړئ چې دا غټه غوښه خامخا خورئ. دا د انسان مردانه طاقت سیوا کوي. څلورم نمبر، د هارمونز پروډکشن لپاره. تاسو ته ما په هارمونز باندې یو سیریز شروع کړی دی، بلاشې هارمونز باندې ما خبره کړې ده، او را روانو نورو باندې به موږ خبره کوو. تقریبا 15 لیکچر ما ریکارډ کړي په مختلف هارمونز باندې. زه په سیریز داسې په سیکوینس کې را روان یم، او په ترتیب باندې یو هارمون باندې زه خبره کوم. 15 هارمونو باندې ما خبره کړې ده، او نور به هم د خیره سره انشاءالله په نورو هارمونز باندې به خبره کوم. هارمون زموږ په دې وجود کې یو قسم کیمیکلز دي، دا زموږ وجود په هارمونز باندې چلیږي. د دې ډېر غټ کار دی. د دغه هارمونو د جوړېدلو لپاره د غټه غوښه د هارمونز پروډکشن لپاره ډېره لازمي ده چې زموږ هارمونز ښه جوړ شي. نو د دې بلاشې فایدې، او بس موقع در الله درکړي، لوی اختر دی، خپل کمی ټول پوره کوي، چانس دی، موقع ده، دا کمی ټول پوره کوي. خو دا یو خبره یاد وساتئ چې ګورې پښتانه وایي که چاړه د سرو زرو دم نو په خېټه د منډلو نه ده، په ځیګر د منډلو نه ده. اوس دا غټه غوښه فایدهمند هم ډېره ده، خو د دې مطلب دا نه ده چې ګورې ته د حد نه تجاوز وکړه، ته ډېر زیات ظلم وکړه، ته انتهایي ډېره زیاته د حد نه سیوا وخوره. ځکه که دا غټه غوښه ته د حد نه سیوا خورې، ګورې دا نقصان هم کوي. او بیا سپیشلی د هغه خلکو دپاره چې هغوی ته دا مسلې د دې ګوره د دې غټې غوښې نقصان څه دی، په نقصاناتو باندې لږه خبره کوو. د حد نه سیوا زیاتی به نه کړې، ظلم به نه کړې. ځکه
ځکه چې د دې نقصانات چې کنه ټولو نه اولنۍ خبره خو های ریسک اف هارت ډیزیزز که کوم انسان دا غټه غوښه ډیره خوري کنه نو دې انسان ته ډیر زیات چانس دی چې د زړه بیماری نه ته وشي د زړه د مریض لپاره دا غټه غوښه نه ده دا اولنۍ خبره شو دا نقصان شته د دې نه علاوه های کولیسټرول کله چې کولیسټرول دی هغه لم دا غټه غوښه زیاته نه دی پکار ځکه چې دا غټه غوښه د کولیسټرول لیول سیوا کوي کولیسټرول لیول هاي کوي دا بل نقصان دی د دې سره های بلډ پریشر هم سیوا کوي د غټه غوښه نو دا نقصان هم شته د هر څه ته خیال ساتل پکار دی د دې سره انکریز یوریک اسید لیول کله چې یوریک اسید دی کنه یوریک اسید لیول هم سیوا کوي دا د دې غټې غوښې نقصانات شته ګوري د دې سره کډنی پرابلمز کته چرته غوښه د حد نه سیوا خوري کنه نو دا په کډنیز باندې په ګردو باندې پریشر راولي او د ګردو مسلې ته جوړول شي دا نقصان هم کېدلی شي د دې سره ویټ ګین نستا وزن سیوا کولای شي موټاپې طرف ته تللی شي ځکه چې تاسو ته ما ویل پروټین دی او پروټین چې څومره ته سیوا کېږي ستا مسل به سیوا کېږي نو وزن د دې سره سیوا کېدلی شي د دې سره فیټ لیور دا قسم مسلې د دې سره ډایبیټیز شوګر چې ورته موږ وایو دا قسم مسلې د دې سره تړلې خبرې دي نو غټه غوښه چې تاسو خورئ نو همیشه دپاره انصاف د دې سره کوئ د حد نه تجاوز به نه کوئ زیاتی به نه کوئ داسې نه چې ته پرې ځان مړ کړي خپل کمی پوره کا انجای کا ښې وخوره مزیدار وخوره خو د حد نه سوا ظلم منه کې ځان ته به پې نقصان نه ورکې ځان به پې وژنې نه نو د دې فایدې هم شته او نقصانات هم شته